السلام علیکم. په دوبۍ کې چې دا کوم سیلابونه دي نو دا د الله تعالی عذاب دی. هلته خو دماغ اسمان هم تک شین شو کنه عجیبه غوندې منظر جوړ شو. نو آیا دا د الله تعالی عذاب دی؟ ګوره لومبۍ خبره خدا ځان ته کلیر کړه. د زیاتو خلکو نه زه دا اورم چې هغوی هلته هغه مندر جوړ کړی دی که نه د هندوانو لپاره. نو په هغې کې بوت ږدلی هغه بوت اوبه وړی دی. د هغې تصویر بار بار په فیسبوک باندې شیر کېږي او خلک پسې خاندي چې بګوان یې وله داسې کو بګوان یې وله هغسې کو او بګوان یې اوبه یې او بګوان یې هغه. د بګوان ټکي نه ځان خبر کړه چې د بګوان د ټکي مطلب څه دی. دا د سنسکرت زبان لفظ دی. بګوان مطلب هغه هستی چې څوک د عبادت لایق وي. څنګه چې موږ په پښتو کې وایو خدای، په اردو کې وایي خدا، په عربی کې وایي رب، په انګلیش کې وایي ګاډ. دا ټول هغې هستیانو طرف ته اشاره کوي. مطلب هغې هستۍ طرف ته په مختلفو زبانونو کې اشاره ده څوک چې د عبادت لایق وي او هغه د الله تعالی ذات دی. لا اله الا الله، نشته د عبادت لایق مگر صرف یو الله تعالی. نو دغه شانتې څنګه په مختلفو زبانونو کې مختلف نمونه وي، په سنسکرت زبان کې دننه دې ته بګوان وایي. د هندوانو دا کتابونه چې کوم دي ویداس دا زیاتره په سنسکرت کې لیکل شوي دي. ما ښه کافي حده پورې کتلي دي. سنسکرت هغه شان مال راځي نو خو ښه کافي حده پورې د هغوی په بکس کې چې کوم په کمپیریټیو ریلیجنس په دوران کې ما کتلي نو په هغې باندې دومره پوه یم. نو د بګوان دغه مطلب دی. نو چې دا ته کوم لفظ استعمالې بګوان دې ته لومبۍ ته سوچ وکړه چې دا ته ویې څه. دویمه خبره دا چې دا ته د چا دپاره وایې چې بګوان یې وله داسې کړو نو دا ته انډایرکټلي په خپله منې چې دې بوت ته بګوان وي. نو دا کار خو هغوی کوي چې بوت ته بګوان وي، مطلب دا وایي د عبادت لایق دی. نو دې ته بګوان مه وایه، دې ته بوت وایه. په مندر کې د هندوانو هغه بوت جوړ کړی دی، هغه هېڅ شی چې نشي کولی او دوی ورته بره ښکته کېږي هغې ولې په اوبو کې وبهیو بوت وایه. او په هغې کې هم دا خبره یاد ساته چې د بل د نورو مذهبونو په خدایانو پسې خندا کول د دې نه مسلمان الله تعالی منې کړی دی. په قرآن مجید کې تا ته دا برابر حکم دی. دا خنداګانې ته نشي کولی. صحیح ده؟ نو د خنداګانو په ځای بهترینه خبره دا ده چې ته یو کس غواړې چې دته زه دعوت حق پیش کړم، اسلام طرف ته راولم، نو ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. په بهترینې طریقې باندې د هغه سره مباحثه وکړه، ریزنینګ ورسره وکړه او خپل دین طرف ته راواړوه. خیر دغه خبره خو بل خو د بګوان دا ټکی مې تکلیر کړو چې بګوان دته مو وایه، دته بوت وایه، دا بوت دی. اچھا اوس چې دا کوم سیلابونه په دوبۍ کې راغلل نو آیا دا د الله تعالی عذاب دی؟ د اسمان تک شین شو، عجیبه منظر جوړ شو، خلک هم سم ویرول او د سیلابونو څومره تبعي هلته وکړله. نو زما وروره لومبۍ خو د دې ساینټفک ریزن کلیر کړه. د دې شاتنی ریزن تا ته ما ویلو چې دا کلایمیټک چینج د وجې دی. د کلایمیټک چینج د وجې چې دا کوم ډېر زیات مضبوط طوفان راغلی دی دته مونږ وایو ډېرې شو. اوس ګوره ځان کلیر کړه، خبره به تا ته بالکل کرسټل کلیر شي. دا ډېرې شو نه دی، ډېرې شو یا ډېرې چو څوک ورته ډېرې چو وایي. دا د حد نه سیوا تیزې سیلۍ ته وایي. 250 MPH سپیډ سره تقریبا چې دا سیلۍ ځي د ډېر زیات په تیز رفتارۍ سره ځي او هغه د حد نه سیوا نقصان کاسکې دې ته مونږ دقې سیلۍ دقې جاکل طوفان ته مونږ ډېرې چو وایو. اوس دا په امریکا کې زیاتره شوي دي، باقي په دنیا کې په مختلفو ملکونو کې کېږي خو ډېر کم کوز کېږي. او دا تقریبا 4 یا 5 کاله بعد دا ډېر شو کېږي. 4-5 کاله بعد راشي په امریکا کې چې کوم هیستري ریکارډ دا ته وګورئ 4-5 کاله بعد. اوس 4-5 کاله بعد چې راځي که نه نو دا په مئی، جون، جولای په دې 3 میاشتو کې خواوشا کې راځي. اوس دوبۍ کې چې کوم راغلی دی نو هغه په اپریل کې راغلی، هغه مئی ته نږدې راغلی. په دې نورو میاشتو کې د دې فیصدي ډېره زیاته کمه ده، د دې چانس ډېر زیات کم دی. اوس دا د اپریل میاشت که نه مئی ته ورلنډ دی نو په دوبۍ کې دا قشن ډېرې شو جوړه شو. اوس ته ما ته ووایه که ته وایې چې دا د الله تعالی عذاب دی، په امریکا کې هم د الله تعالی عذاب ده، ته به وایې هلته هم د الله تعالی عذاب دی. نو دا صرف په دې 3 میاشتو کې د الله تعالی عذاب راځي، مئی، جون، جولای. زه دې پویم ښه خبرې ته په غور باندې غوږ کېده او د اخره پورې دې زه پویم چې د الله تعالی عذاب دی یا نه دی، یا د الله تعالی عذاب څنګه راځي. نو مطلب دا دی چې په دې 3 میاشتو کې صرف ته چې د الله تعالی عذاب راځي نو دا سیسټمیټک طریقه نه ده چې په دغه طریقې باندې الله تعالی میاشتې خوښې کړي چې تاسو باندې په دې باندې عذاب راځي. یو خبره شو. بله خبره دکې چې دا کوم د اسمان تک شین راوخیږي، صحیح شو، دا منظر بدل شي او خلک پکې یېرېږي چې داسې چلو شو. نو دا سمپل یو فزیکل فینامنا ده چې دې ته مونږ وایو ډسپرژن آف لایټ. ګوره دې ډېره چوکې نه دی، دې کې چې کومه دا سیلۍ روانې په تیز رفتارۍ سره ډېره زیاته په تیزۍ سره نو په دې کې د اوبو مقدار هم ډېر زیات دی. د اوبو دا طوفان دا سیلاب چې راغلی خوبه پکې د حد نه سیوا او دا سیلۍ د ځان سره وړي. اوس د اوبو نه چې کله دا سپینه د نور رڼا پاس کېږي، د نور دا سپینه رڼا نه ده چې د اوبو نه پاس شي او هغې طرف ته تیوځي نو د دې مختلف رنګونه د یو بل نه بیل شي. دا د ویولنت په بنیاد باندې کېږي چې زیات ویولنت نو کم تاویږي، چې کم ویولنت زیات تاویږي. چېرته په فزیکس کې بېله خبره وکړو د بوډۍ دا ټال هم په دې طریقه جوړېږي. نو چونکې په دې هوا کې ډېرې زیاتې اوبه وي، اوبه هغې نه چې د نور سپینه رڼا پاس شوې ده نو هغه رنګونه سپلټ شوي دي، نو په هغې کې هغه شین کلر راښکاره شو. نو هغه اسمان او هغه فضا تک شین خلکو ته ښکاره شو نو خلک ویرېدل چې داسې چلو شو. هغې هم خلکو د الله تعالی عذاب نوم ورکړو چې دا د الله تعالی عذاب دی. حالانکه ډېرې چې چرته هم شوي هغې کې دا شینوالی راغلی دی، دا شینوالی پکې راغلی. سو دس از سمپل ډسپرژن آف لایټ، د رڼا خورېدل دي.
اوس کو ته چې عمده د الله تعالی عذاب په دوبۍ کې راغلی دی نو دا عذاب چې کوم د ډېرې شو د لاسه د طوفانونو او سیلابونه جوړ شوي دي دا په عمان کې راغلي دا په بحرین کې راغلي دا ستا په پاکستان کې راغلي دي 13 کال کې تاته یاد چې اوس هم دا دي سټارټ دي 13 کال چې کوم تبعی دی په بلوچستان کې کړی هغه لږ په نظر کې والوي ګوره دغه شان ستا په شمالي علاقه جات کې نادرن ایریاز کې چې کوم تبعی کړی وه نو دا په ټول علاقو باندې د الله تعالی عذاب تا خو دې کې دوبۍ سپیسیفای کړی ده چې د الله تعالی عذاب په دوبۍ کې دی اوس زه بالکل دا منم چې دا دوبۍ کوم کار کوي کنه دا ټوټلی غلط کوي دا مندرونه جوړول هندوان راوستل ډمې ګډول کنسرټ کول واجب او سعودي عرب هم د په نقش قدم باندې روان دي ځان بالکل فحاش کړی دی بالکل ځان سیکولر کړی دی دوبۍ دا بالکل غلط کار دی خو زه تاسو وایم د دې نه سیوا غلط کار خو ستا په علاقو کې کیږي وې څنګه د دې زه اکثر یو حدیث په تر باندې دا زه ایکسپلین کوم چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د کعبه شریفې نه تاویدو او کعبه شریفې ته مخ کو ویلې چې ته سونه د حرمت لایق سونه خولي سونه خوشبودار استا خوشبو سونه خولي دا د کعبه صفاتونه وکړو خو بیا یې د الله تعالی پر رب د الله تعالی په ذات قسم خور چې د الله تعالی په ذات مې د قسم چې ستاسو د حرمت نه سیوا حرمت د یو مسلمان د ژوند ده د کعبه حرمت څومره سیوا ده دا پیغمبر اسلام کلیر کړ بیا ویل چې ستاسو د حرمت نه سیوا حرمت د یو مسلمان د ژوند ده اوس ته کمپیر کړه د مسلمان د ژوند او د مال د مسلمان د ژوند او د مال احترام په دوبۍ کې زیات کیږي که ستا په علاقو کې زیات کیږي هلته کې څومره سړی سیف وي څومره د ژوند او د مال احترام کیږي دا د چا پامال کیږي نو مطلب دا چې فحاشي او عریاني دا غټه ګناه ده د هغې نه سیوا غټه ګناه چې دلته کې په خلکو باندې ډکیتیانې کېږي د هغې مالونه والې کېږي او دا مړی خو پکې داسې کېږي چې اړوله لکه ګازر او ټماټر چې پرې کې کټ کې یا چرګ مړکې داسې ښکاري داسې مرګونه پکې کېږي ګډوډ روان دي نو خو د دې مطلب دا چې دلته کې خلک په زیاته ګناه کې بیا انوالو دي نو عذاب لایق خو بیا دا یو خبره او بل خبره کته چې دلته کې عذاب راغلی دی نو هغه عذاب خو په کار په هغه خلکو باندې چا چې د ملک حالت داسې کړی دی او هغه عذاب راغلی په غریبانو مسلمانانو باندې د دې مطلب دا چې هر یو چیز له عذاب رنګ مه ورکوه چې دا بس عذاب دی او عذاب راغلی ټیک شو په خبره باندې پوه شولې دا نارمل فزیکل فینامیناز دي د دنیا اصول الله تعالی خاص قوانین جوړ کړي دا غي په اصول باندې چلیږي دا خبره کوم ځان ته کلیر کو کنه نو مونږه ځان ته خپل د ژوند مقاصد کلیر کولای شو چې په دې باندې به مونږ زو په غي باندې مونږ قوم جوړولای شو او هغه ساينس اند ټیکنالوژي خبره کوم دا غینه علاوه زما د خبره نه اوس دا مقصد هم نه دی چې د الله تعالی عذاب د سره راتلې نشي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیثونو به تاسو کلیر شي چې د پیغمبر اسلام وینا ده چې مخکینی امتونو باندې څنګه عذابونه راغلي او هغه شان عذاب به زما په امت باندې ناراضي هغه خو پیغمبر هغه مخکینی امتونو کې پیغمبرانو باقاعده هغه ته دا او وارننګ به ورکو چې پتا سو باندې عذاب راتلو واده د ځان ریډي کوي توبه او با سید دین ځان بچ کې هغه به توبه نه ایستله نو بیا به پیغمبر ته الله تعالی وحی وکړه چې ته دې نه وزغه بو ته په باندې به عذاب رااله از هول دغه شانت کې پیغمبر اسلام وایي چې زما په امت ناراضي ځکه د پیغمبر اسلام امت خو د قیامت پورې اوس خو په دې کې په منځ کې پیغمبر شته دی نه چې هغه وته وایي چې وارننګ ول ورکی چې عذاب راتلو والے توبه وباسه او اوس داسې راتلو والے نه دی مطلب دا چې دا واړه واړه عذابونه په یو ځای کې په بل ځای کې داسې په ګروپونو کې راتلی شي د دې پاسبیلیټي شته دی نو هغه چې څوک د حد نه سیوا داسې یو دغه طرف ته لاړ شي چې هغه معاشرې ته نقصان جوړوي یا نور څه ډېر زیات د الله تعالی نه نافرماني کې دننه ورننوځي دنیا سټرکچر خرابول والی پاسبل د مې بي چې په باندې عذاب راشي خو هغه بیا مونږ نه شو ویل چې دا د الله تعالی عذاب دی یا نه دی مسلسل په یو سړي باندې دا ډایرکټ ویل چې دا پتا باندې الله تعالی عذاب دی زه خو ډېر زیات تقوادار یم ته ډېر زیات ګناهګار نو زما په خیال باندې چې دا اکوریټ او صحیح خبره نه ده یو خبره شو بل خبره د دین علاوه یو بل کیږي چې دا په دوبۍ باندې دا کار ایران وکړو ایران کلاود سیډینګ کړی ګوره دا خبره نه دا یو کار یو اس ای یو پیره کړو او دی یو اس ای کړو دا په ویتنام کې نه دی د هغوی فوجان ګډوډولو لپاره د هغوی ته چې کومه سپلای کېدله د اسلحو د خوراکونو هغه ګډوډولو دپاره چې دننه حالات دوی ته د موسم د وجې ټوټل خراب شي چې موږ پې بمباري او اپریشن ښه برابر وکړو نو امریکا په ویتنام باندې دا مصنوعي باران د حد نه سیوا کړی چې سیلابونه پرې راشي چې ګډوډي کړي نو اوس زیات د یو اس ای د امریکا انالیست وایي چې د دوبۍ سره هم کولو والا دا ایران د دوی کلاود سیډینګ کړی دی نو هغه کتل کامن سنس استعمال کی وګوري کنه د ایران سره خپل ایر فورس دونه نشته چې د اسرائیل سره په جګړه وکړي یا د هر یو ملک سره چې د وسره لانجه ده نشي کولای د ایر فورس په تر باندې نشي کولای کلاود سیډینګ کیږي د جازونو په تر باندې او په هغه ټیکنالوژي په تر باندې ځای کې ته جازونه بره پاسه په وریځو باندې پراپر وګرځي او پوتاشیم ایوډاید او سیلور ایوډاید په هغه ورواچي باران داغې نه جوړ شي وش نو ایران اوس دومره تکړه کېدل چې دوبۍ فضا ته راوځي او کلاود سیډینګ کوي او دوبۍ ته پته هم نه لګي دوی سره کار کوي نو دا کامن سنس نه دی دا کامن سنس دا خبره نه مني
کلاود سیډینګ دوبۍ والا په خپل کړه مصنوعي باران د خپل صحرا ښه کولو لپاره او هغه مغوي چې موږ وسته کړه مخکې کړو هر څه چې کلی خو دا کلایمیټ چینج او د کلاود سیډینګ او د هغه اثرات را یوځای شو او دا هغه سره په دوبۍ باندې داسې سیلابونه رالل اوس د الله تعالی عذاب دی یا نه دی نو زه صرف دا خبره کوم چې دا زه کنفرم نه ویم او تا ته ویم چې تی کنفرم ما چې او پتا باندې د الله تعالی عذاب دی بل ته ګوته ډایرکټ نیولو نه مخکې پکار دی چې په مونږ کې کمی غلطیانې دي په هغې باندې فوکس وکړو غلطیانې د خپل ځان نه وباسو جزاکم الله خیر